په منبر به یو جاهل انسان ناشي، هغه به د پیغمبر په حدیثونو پورې خاندي. په منبر به یو کس ناشي، هغه به قصه ګوي، هغه به قصې کوي. په منبر به ناشي شرکیات، کفریات، بدعات او خرافات به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وارثانو د منبر نه چې دی بیانېږي، او پټکۍ به یې غټه اچولی او نوم به د مفتي پروت وي. دغه ده که نه نور څه وایي، خلک به جاهلانو نه مشران جوړ کړي، خو دغه جاهل چې په منبر کېناستو دا حدیث یاد که که نه، د رامخې ته که ځان ته که نه، نو خلک به دې تپوس کوي، نو دوی به جواب ورکوي، علم خو به ورسره نه وي که نه، نو په خپله خو ګمراه دی، خو دا بل یې څه کړو، دی هم ګمراه کړو. په ټي وي کې پروګرام چلېدو د پاکستان په یو مشهور چینل باندې، او په هغه پروګرام کې یو راوستی و نام نهاد مولوي صاحب، چې هغه دغه بیانونه کوي او یو ځای کې بل ځای کې نه، د هغه نه ده بیا ګوره دا په ټي وي باندې ټوله دنیا یې ګوري. نو بیا هغه دا مسله بیان کړه، که چېرته یو سړی مړ شي او ښځه ترې پاتې شي او د دې ښځې څوک نه وي، نو دا سخرې بیا ځان ته واده کولی شي. نو هغه کوم چې هغه ټي وي پروګرام کوي، هغه په نسبت د ده چې بېدینه دی، هغه ورته ووایي د سخر سره نکاح کړي. هغه یو چې مړ شو نو خو زوی مړ شو هلته، سوچ وکړه او دې حدیث ته ګوره، دې حدیث ته ګوره او دغه حالاتو ته ګوره، او که په دې قصو کې ورلمه نو حیران به شئ. د خپل تنظیم دپاره به فضایل چې دی هغه د په منبر باندې بیانوي. خوب کې مې ولید او پیغمبر راغی او راته یې ووایي چې ستاسو د امیر صاحب ایون سړی دی. د منبر دې لپاره چې ته پرې د دروغو خوبونه بیانوي او د دروغو قصې بیانوي. الله دې رحم وکړي. نو دې ځای کې امام بخاري اشاره وکړه، وایي علم ختمېږي د علماو په ختمېدو سره.